سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو محراب ګل مخلص یم د افغانستان یو ښایسته ګلورین ولایت جلال آباد ښار یعنې ننګرهار ولایت ته راغلی یم دا کوم یو تعمیر چې ګورئ دا شمسترین مارکیټ نومیږي تجارتي مارکیټ دی او په دې وروستیو کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی درنو ملګرو غواړو چې پرنۍ ویلو کې هم دغه سیمه درته معرفي کړم او هم له ځینې ځوانانو سره خبرې اترې ولرم دغه ملګری ګورې دلته ناست دی او دغه صرافي لګولې ده سلام ستړی مو شو بخیر راغلی خیر شه ګورې څنګه یې ښه شکر دی الحمدلله ژوند ښه روان دی ستا خیر شکر دی څنګه دی کار روزګار والا شکر دی ساتیر څه کې دلته والا شوکې دی بس ناست یو ایزولیټ هم دی صرافیم ده بعضې وړي کشیان ده کومه روپۍ ګټې که نه ګټې والا شکر دی روزانه 200-300 وځي 200 ما ځان درته شاګرد دی ولې نه مننه کولې والا خوشحاله اوسه خیر اجازه ده اجازه الله دې ژوندی لره زه به همداسې لاړ شم که ستا اجازه وي درنو ملګرو د ځوان خبرې مو واورېدلې دی وایي چې بس ژوند روان دی ځینې خلک بیا یو خبره کوي چې په افغانستان کې کار روزګار نشته دی ولې کار روزګار نشته دی هر هغه څوک چې همت وکړي خواري وکړي محنت وکړي حتما یوې نتیجې ته رسېږي درنو لیدونکو دا یو تجارتي مارکیټ دی ډېر لوړ او ټول پکې تجاران یو ځای شوي دلته لاندې منزل هم لري او یو تاکابي غوندې جوړه کړې ده هغې کې هم دا شیان شته تاکابي ورته وایي که څه بله ورته وایي دا زیرزمیني په عامه اصطلاح درته وایم زیرزمیني کې بیا د موبایلو مارکیټونه دي او پاس هم د موبایلو مارکیټونه دي هم خوراکه فروشي ده پکې هم نور شیان دي راځئ دا ځایونه هم در باندې ګورم خو دا ښایستونه هم د جلال آباد وګورئ دا بیا جلال آباد ته ډېر ښایسته ولایت دی او بیا دغه سیمه یې چې دا ډېره ښایسته ده دا بیا د ملنګ جان واټ په نامه یادېږي ملنګ جان واټ دی دا او نن راغلي یو همدغه سیمه هم در باندې ګورم او همدارنګه ځینې ځایونه درته معرفي کوم تاسې راځئ دغه لاندې پورته یې کته کېږو دلته به څه وي انشاءالله چې دغلته شته دی هو سلام علیکم ورو ښه یې جوړې تکړه تلاوت کې ته دې تلاوت وکړه صحیح دی ځوان لګیا دی په خپل دوکان کې تلاوت کوي او دغه بل ځوان بیا هلته ناست دی همده سره به وغږېږو سلام ستړی مو شو ورو په خیر راغلی سلام جوړ تاسو ته دا خو دلته کېده اجازه خو نه که نه اول مې اجازه نه ده اخیستې مهرباني خوشحاله اوسې ډېره مننه نوم مبارک دی نوم نصیب حلیمي نصیب حلیمي او کرکټر نصیب حلیمي نصیب حلیمي وای د لغمان ولایت نه چې لوبېږي لغمان ولایت نه لوبېږو بس څنګه یې شکر ده بیخي مې ژوند چارې دې څنګه روان دي بیخي شکر ده الحمدلله ډېر ښه روان دی شکر دی الحمدلله دوکان د چا دی ستا خپل دی دوکان زمونږ ده د حلیمي موبایل ده د چا دی د حلیمي زمونږ د حلیمي ګروپ یو برخه ده ډېر ښایسته دوکان هم جوړ کړی ماشاءالله مننه سږ کال کرکټ دې وکړو کرکټ هم وکړه په خیر او انټر کلب میچونه هم یو میاشت مخکې بس خلاص شو په خیر او او صرف دې کړي وو بس الحمدلله 200-250 ورځ مې وکړه 15 مې آوټ کړي لغمان ماشاءالله بیا خو فارم کې یم انشاءالله بس حمزه هوتک تللی دی افغانستان نه که نه او فکر کوم اوس په لیګونو کې مصروفه دی او موږ لیفتان ته سخت ضرورت لرو او بس راځه ورته چې خالي دی انشاءالله بس خواري به کوه خپل ته خواري کوه محنت کوه الله تعالی به دې ثمرې ته ورسوي ښه ډېره مننه چې خبرې دې راسره وکړلې او زه خوشحاله شوم چې حلیمي موبایلونو ته راغلی یم کور ودان مننه خوشحاله اوسې ډېره مننه میک مې راکړې ډېرې نور چېرې نه غواړم ډېره مننه درنو ملګرو خوشحاله اوسئ راځئ بل ځای در باندې ګورم دا شمسترین مارکیټ لومړی پوړ دی او همداسې ورځو نورو ته او دلته مخامخ چې شی راته لیکلي صبر کړه چې په دې شړۍ خو واوړو که نه مخامخ یې راته لیکلي دي دمځای څنګه دمځای یعنې هوټل دی لکه چې هو دا بلکل هوټل دی درنو ملګرو راځئ ماشاءالله څومره ښایسته ځای جوړ کړی دی دمځای نوم نه ما ډېر خوند واخیستو ډېر خوندور دی ستړی مو شې وروره څنګه خاندې ما ته خاندې ولې دا څه وی نو سړی چې چا ته ګران وي بیا هغه ته خاندي ته راشه دلته ولې خاندې ما باندې مور او پلار ګران دي هغه ته خو زه احترام کوم خاندم خو ورته نه مور ته هم خلک خاندي پلار ته هم خلک خاندي زه خو ورته نه خاندم زه خو احترام کوم موږ چې چاته احترام کوو هغه ته خاندو مړه دې خاندان یې تېر ناسي مې جوس را باندې څښه خندا خو صدقه جاریه ده نو باید چې وخاندو دلته چی کوئ تاسو دلته کاریګر میټر یم نه دلته چی کوئ
کار کوه اشپزخانه ته ها ته ورځه هلته ورشه دلته چی کوو ستا ښایي دا کپسی پیس دی دا چی دی کپسی د کپسی KFC پیس دی بله سر. ښه ملکه هغه دی هغه څه ورته وایي چکن وینز ورته وایي که څه بله ورته وایي نو وینګز نه دی دا کپسی دی ښه دا بله دنیا ده زه نو زه ته لاړ شه زه دې استاد سره غږېږم استاد څنګه هستئ خیرت دی راشه ته راسره وغږېږه ولې ژبه در پورې نشته دی نه ته مې راسره دلته راشه دا میږ دلته کښېږده ته څنګه یې هر هغه څوک چې خبرې نشي کوي هغه نه ښایسته خبرې وشي څه شی دې پخول زه ظرف شیم ها الوګان پخولی شي او الوګان څنګه پخېږي ماشین کې واچو پخېږي هو دا څه الوګان خلک ماشین کې اچوي بیا پخوي او استاد تل راشه دلته راشه دا چی ویلې دا وایي مالې الوګان څنګه پخېږي وایي ماشین کې واچو بیا وایي پخېږي ته څنګه یې الحمدلله هغه خو داسې ویلې ته ماته ووایه چې د ګوپیانو جوس څنګه جوړېږي ګوپیانو جوس یاره ماشین کې واچو بوره موره واچو شیدو موجو واچو رافرمایه که بالکل ښه ډېره مننه شوخي مې سره وکړله فکر کوم پیزا دې جوړوله او دا څو نفري ده دا پیزا دا بس دا د شوق شی دی څو نفر چې کېناست درې څلور دوه ښه 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 او نو ته اول راته ووایه دګرې چې اوس واچول دا اوس مې پیړه ورته جوړه کړه ها او ساس ماس پې اچوم غوښه مخ پې اچوم او ها. چیس میس پې اچوم بس نور خپل سیستم یې برابروم ښه ښه څومره وخت کې تیارېږي یاره تقریبا داسې 15 دقیقو کې تیارېږي 15 دقیقو کې ما به دې اوس چې خوري څه دې زړه غواړي چې راباندې وکړم پیسې نه لرم هېڅ خبره نشته دی ګوره سمه خبره کوم پیسې نه لرم ته څنګه خاندې ولې تا څنګه چل ټول ما ته ګوري خاندي والله یاره والله که پوهېږم زه ورته لیونی ښکارم که څنګه چل دی یا دا په کور کې مې کوږ نه ایښې همداسې ده څنګه خاندې دې ته ګوره ټول د مخې خاندي دلته یو صاحب که تاسې راواړو نو تاسې خاندئ ما ته ها پرېږده جوړې پیزا جوړه کوم ها 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 څه شی کې ځه کار کوي جی مو وایه پکې کنه جی پکې مو وایه ها ها ورو ستړی مشه ته په خیر راغلی خاص دی خیرت دی دا خو سره واله کنه دا ستا شو ښه دا زما شو 15 دقیقو دپاره امید نه غواړم څنګه یې شو خوراک شوم دی نه 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 خوراک شي صرف لاس کې د درومي سره لګي صحیح. نږدې کې چې اواز صحیح کوه. صحیح ډېر نه کنه ډېر. بس همدومره همدومره بس څنګه دی یې خیر دی الحمدلله شکر مبارک دې شه نوم مې عابد مومن عابد مومن عابد مومن دا نن دې خیر دی د لوی قوم سره تعلق لري بس مومن دو ننګرهار کې ځای ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ رښتې ولسوالۍ رښتې ولسوالۍ. کله کښتۍ کې چکر مو والی ښه ډېر ښه دا ډېر شی و مې نه ډار شوي نه مونږ بس واړو هم د سیند سره راغټ شوي وو. چې وصل لپاره کښتۍ د خېږي حتما ډارېږي خامخا څنګه خامخا دروغ چې زه ډار شوی نه یم نه او چې اول دلته ډارېږي څه مشکل نشته دیټ از د پوینټ او بالکل انګلیش کې چې ویلې که خدي ویلې ډېر ښه او ده. که خدي نه ویلې په مخه دې کاغه به ډیلیټ کړم صحیح دا راته وایي چې څنګه دی هوټل دا ښه دی مزه څنګه الحمدلله شکر بیخي زبردست ننګرهاریان د کور ودانې ننګرهاریان ډېر زبردست خلک دی ها چې یو نوی ځوان یو کاروبار شروع کړي نو ډېر نو ښایسته ملګرو ډېر ښه ملاتړ یې کوي نه بل څوک ورته مه راځي ځکه دې صرف ننګرهاریان ته وایي چې ښه خلک دي. نه ټول ښه خلک دی هم کې چې هر څوک راځي د جوړ شوی ټول ننګرهاریان دوی چې موږ ورسره تړلي یو ها ها تړلي یو. نور چې هر ځای مېلمانه راځي سر په سترګو موږ یې سره قبول دي مېلمه شه وروره دا لګي سړی لږ په تېزه وایي چې هغه پوه شي هغه نه خطر یې بیخي راکتلې نه کنه بیا چې کې خو لاړ ما د پښتنو ساتو دا د مزه دی کنه دا مزه دی دا مزه دی. اوس زما ذهن کې یو سوال پیدا شو مهرباني. پوښتنه پیدا شوه. مهرباني. زه غواړم چې دلته راشم صرف دمه وکړم ځکه تا د مزې لیکلی دی که نه او او چې نه خورم اوس مشکل نشته دا اوس که ته کتلی هغه شپږم ټیبل کې 2 نفر ناستو ما یې بیل هم لیکلی وو ها ما یې بیل لیکلی فقط یوازې یو بوتل اوبه شپږم ټیبل خو بیا هغه د اول ټیبل او د بل ټیبل چې و څلورم هغه جوس مې پکې واچول راړه خپله دمه یې وکړه کېناستل پوره 40 دقیقې کېناستل خو ما شاګرد ته به اپسې نه ورته مې چې کېني فقط یو بوتل اوبه یې وڅښل دوه ملګري خپلې مشورې وکړلې او مخکې ته واخیستل ولاړ څلورم ټیبل دی خدا ځوانان اوس راځي هلته ډوډۍ هم خوري چیمس کې ډوډۍ هم خوري ګپې شپې هم لګوي خپلې جرګې مرکې هم کوي غټه وړه هم سره کوي د پښتنو خبره مشکل نشته ګډو خو نه کوي
نه لړو نه کوله اجازه ډیره مننه کور دا سلامات اوسئ مهرباني خوشحاله شو خوشاله اوسئ ډیره مننه درنو ملګرو دا چیرته وړي دلته راوړه زه وګیا ګرځم ته بل چاته وړي دا چیرته وړي سردار ماما ته وړي ها ماما ته نه راکې خوښه دې نو که راکې خو زه مو یم ښه زه نو ویسه زه تا سره به الوګان بار کړي دي سړیه الوګان خو موږ کور کې هم لرو نو ته راتګ ته څه حاجت دی ښه ته څنګه یې وروره ښه اجازه ده څنګه یې شکر دی الحمدلله ښه روان دی الحمدلله بس خیرات دې ته سره مې لږ کار و خیرات یې کړی چا دی هغې دیو او شی را باندې خوري لا بس شي دینو او ولا بس او د خیوې نه راغلی یاستئ زه خپله د خیوې کوم ځای شامل شامل او تاسو نه ډېر میچونه ګټلي دي دا تاسو لوبه نه شو کولی نه مړه یاره مونږ ډېر ګټلي تاسو نه اخره کې دا موټرسایکل اخره کې دا موټرسایکل مونږ ګټلو که نه یاره نه موټرسایکل مونږ ګټلی که نه عکس هم ما سره شته نه عکس هم ما سره شته موټرسایکل مونږ نه موټرسایکل مونږ ګټلی او څنګه یې نور شکر دی الحمدلله ولا ښه یې الله احسان دی صحیح دی اجازه ده ښه دغلته نور ځوانان هم ناست دي ملګرو د مزې دی نو هغه خپلو ځوانانو ته راځي خپلو کې داسې مجلس جوړ کړی دی چې زما خبرې به واوري او که نه ورو السلام علیکم څنګه څه ته خبرې کوې خیر شناس موږ دغه ورور راغلی مېلمه دی تکړه غوندې ماته ښکاره موږ دغه مېلمه راغلو دا خرچه چې چا کړي مې کم هغه ته دا دی چې دا مېلمه راغلی زه ورسره مېلمه یم دغه سړي سره خبرې وکړې دا دی ورور خرچه مصارف په دې کړي دي نه خرچه والا همدغه دی ها شکر دی ته خیر وه دا له پروت دی ځه ښه ته خیر وره الحمدلله ښه ولا هلته د مزې ته راغلی یم او ولا دواړه وکړله کونړ نه کونړ او نه پیج نه راغلی یم وروره او ولا مغزې نه راغلی یم ولا څه کوې ولا دې ما هم د ښه وروره دا سړی به سره غوي دا حالت دا زموږ مشر دی دا او شکر دی ورو ته ښه والله ډېر زیات نو چکر مو د مزید لپاره کو دغه نه رالم کونړ نه نو اوس ښه موقع ده نو تیار راغلی موضوع نو ما سره موټر شته دی دغه دی دا تیل هم پکې شته دی ځان سره دی بوځم و بیخي ډېر زیات کاریاب هم در باندې وګورم کاریاب نه دی کونړ او سلیمه او والله دغه زموږ ویاړ دی بالکل ټاټو دی بالکل ژوندی اوسې ورو ډېره مننه خیر اوسې نو زه خوشحاله یم والله خرچه خو دې ورور کړې ده والله دې کړې ده دې سړي نو دا سړی به کېدای شي ورکړي ژوندی اوسې ورو ډېره درنو ملګرو راځئ پاس کوي پاس کومې کیسې دي نو هغه ځای هم در باندې ګورم دا جاینماز چا داسې بې ځایه ورکړی دی دا به هم راټول کړو لږ شانتي زه به ځان ته ځای روزګاره کړم وی دلته خو ځای بند دی که نه کومه چې لاړ شم زه داسې دروازه باندې به وځم څه دی خدای خو دغسې لنډ ځای پیدا کړه چې پر وخېږم که نه مړه هغه خو څه وکړو نو یاره ښه ملګرو دلته نو د موبایلو دوکانونه هم دي او ښه ښایسته مارکیټ یې جوړ کړی دی زه فکر کوم چې په ننګرهار کې به تر ټولو ستر تجارتي مارکیټ همدا وي او همدارنګه منظم پاک سوتره مارکیټ به همدا وي راسره پاتې شي دغه ځایونه هم در باندې ګورم دا ښایستونه هم در باندې ګورم چې په جلال آباد ښار کې وروستي بدلونونه څه دي
او دلته سره مسته شوي دي. نو ملګرو راځئ. سلام علیکم. ورو خاص دی اجازه ده خواته یې درشم. څنګه یې؟ ښه خواست دی؟ خیر شکر دی الحمدلله. دا کوم ځای دی؟ دا بس شمسرین مارکیټ د مخابرات چوک او ستا دکان کوم سویم نمبر دی؟ یو کوم ځای کې؟ یو سل دیشتم نمبر دکان دی اول منزل کې. څنګه یې؟ شکر د فضل د خدای د خپل خوشاله خیر. کوي؟ ولا بس سوی نو شکر د او خوشاله. سودا یې کېږي که نه کېږي؟ ولا سوداګانې خو بس په حال نشته چې نو ښه زما ملګرو ته یې زه سودا ارزانه در کوم واده ورسره وکړم چې ته راشې. سودا ولې نه په سر سترګو ارزانه به ارزانه ورکړو ورکړي؟ ان شاء الله ارزانه ورکړو. او ستا تاسو څنګه یاستئ؟ خاص دی. زما موبایل خراب دی دا به څنګه شي؟ ښه دغه هغې رانه فنګر یې راته یاد دی چې ګوته باندې خلاصېږي او هغه پیټرن ورته که څه ورته هغه داسې کرښې چې پکې ایستل کېږي هغه راته نه دی یاد. هغه به څنګه شي؟ هغه شاته د مستري ولا مستري دار اخلي. ښه مستري ته یې؟ او دکان مې بند دی. یعنې د دې د وسې کار نه دی دا؟ دا دې نه دوی به هارډویر کوي. او سافټویر پسې مسله او ده. زمون هارډویر مسله ده. ډېره مننه ورو خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. الله مو ښه لره. ملګرو د جلال آباد ښار اړوند شمسترین مارکیټ کې لا هم ګرځو. دغه ښایستونه هم ننداره کړئ. ښایسته ځای جوړ کړی دی. رب دې سلامت لري. کوم ځای ته ځو؟ ښه دغلته دی؟ څه به ورته ووایي دې مستري ته؟ موبایل ورته جوړوم؟ ته موبایل به جوړ کړو. ساعت څنګه هستی؟ خیرت دی؟ جوړې؟ ښه موبایل راته جوړوئ؟ یو ساعت موبایل جوړوم او پیسې نه لرم. څنګه به شي؟ مشکل نشته دی. نه سمه خبره کومه ګوره زه. ښه دې کې دا وګوره داسې زه خلاصوی شم صحیح دی؟ خو دې کې هغه کوم یو لاک چې و ما نه هغه هېر شوی دی. څنګه به یې خلاص کړو؟ ګوره ښه دغه موبایل دی خلاصوم یې صحیح دی؟ خلاصېږي خو چې کله بیا داسې ورکړم داسې دا شی راته هېر دی رانه چې دا څه شی دی؟ او موبایل داسې وایه چې ایسته وغورځوه نو ډېټا په کار ده اصلي. ښه صحیح ده همداسې به ورسره کوو. ډېره مننه استاده. خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو راځئ مخکې هم دا ځایونه در باندې ګورم او دا بله ساحه ده. ټول دوکانونه دي ماشاءالله. ډېر ښایسته مارکیټ یې جوړ کړی دی. هر چا چې سرمایه ګزاري کړي د کنداریانو په اصطلاح د مور شیدې شه ډېر ښه کار یې کړی دی. هغه بیا مخامخ د عطرو دوکان دی. دغه مارکیټ دی او بس ګرځو پکې نو. راځئ ځوانان لګیا دي چی کوي سوداوې کوي. بیا بلې ساحې ته م راولم. تاسې راشئ. دا دوکانونه دې لپاره منتظر دي چې څوک راشي او دلته ځان ته هغه جوړ کړي. درنو ملګرو دا د کامې اډه ده. د دریانور اډه هم ده. دلته بیا تاسې دا هم کتی شئ وګورئ ورته. دا ښایستونه وګورئ دا نظارې وګورئ او دا بیا د مارکیټ بله څنډه ده چې مخامخ پکې د کامې او د دریانور یو خوا د دریانور موټرې ولاړې بل خوا ته د کامې دغه دواړه دي او را سره پاتې شئ چې نور ښایستونه هم در باندې وګورم. سلام علیکم. تاسو خو مصروفه وئ که نه؟ اجازه ده؟ دا میک ځان سره کېده چې خبرې وکړو. شکر دی الحمدلله. میک ځان الحمدلله الحمدلله. راکه دې خواته هاي نو زما د شینواري خبره شرمګي وایي. شرمګو الحمدلله. شکر د خپل خیر الحمدلله ټول ښه دي. ولا هغه اونده پروشي ده بازار دا شمسترین ملنګ جان واټ 103 نمبر دکان. بس دغه مشتریان خپل ګوري نو او سرازي ته ان شاء الله. الحمدلله زه ښه یم. ولا ستاسو لپاره ودا جالب است ته ننګرهار ته غالبا لکه څنګه نوې راغللې. کابل کې خو ډېر ګورم را ګورم. زما لپاره جالب دا دي چې دغه مارکیټ جوړ شوی دی. ماشاءالله بالکل بالکل. خیر دې نصیب مننه. ډېری خلک دا وایي چې په افغانستان کې کار نشته دی. ولا کار خو ډېر د خو خلک وکي وایي
هغه یو معقولم ده که یو خبره اورېدل شوې خبره ده وایي که د یوې د 10 روپو په کار وشرمېدی د یوې روپۍ سړي ته به اړ شي او دا خبره خو ده او که غواړې چې چا ته اړ نه شي نو وړوکی کار شروع بالکل او کار خو باید په وړوکي ځای نه شي الله دې عزت مننه زحمت وباسئ د خپل د روزګار نه خلاص اسئ خپل کار وکړئ الله دې عزت وکړه خیر اوسې خوشحاله اوسئ ډېر زیات کور ودان تاسو سره خبرې مې وکړلې الله دې عزت وکړه اوس پورې زما ملګرو نه دي خندلي یو ټوکه پراته ولا د ټوکو ولا خو زه نه یم د ټوکو ولا نور هلکان ډېر دي رسم کومه ورځ سکرین مات کړی دی سکرین مې نه ده مات کړی خو خوسې مې ډېرې کړي دي وهل مې ډېر خوړلي ترکیې کې مې ډېر زیات وهل خوړلي کاچاک تلم دا کارونه مې ډېر کړي دي ته بل د غوسې نه خبر نه وې که نه ځکه د اصلت کې دا خبره ده نه دلته بعضې وخت کې داسې شي یو ورځ ما موبایل ورکړو هغه وخت کې دا یو مثال را نوي راوتي وو ما ورته ورکړم دې ته سکرین بدل کړه سکرین هغه لږ شاید کلک نښلي که نه چې کله مې هغه ورته ورکړو هغه مې داسې زور پرې وواهه سکرین یې رامات کړو 14,000 روپۍ بیا ما واچولې هغه وخت کې چې 6,000 او 100 روپۍ هغه واچولې بیا په ګډه یو سکرین ورته واچولې یا ما باندې خو شوي دي خپل د موبایل سکرین مې مات شوی ده خو بیا اصلت کې زه غوسه نه کوم په سکرین مې ورته واچو پیسې مې نغدې ورکړلې او کابل کې نه غوسه نه کوم ډېره مننه ملګرو خوشحاله اوسئ الله دې عزت خبرې مو سره وکړلې کور ودان تاسې مزاحم شوم وبخئ نو دغه یو ملګری له خفه دی هېواد هنداره دا څوک دی نو څنګه ماته بیخي هغه ونه کړل وروره ښایي هم مسلک د خو سړی باید راپاڅي که نه ور مشر چې غږی کشر خنه د بالکل دا خو څنګه یې شکر د خدای فضل پوهنتون دې خلاص وکړو پوهنتون یې خلاص کړ بس د الله فضل یو دوه کاله وظیفه مو کول د وظیفې شمران خپل کاروبار ډېر ښه کار دی کړی ډېر ښه کار دی کړی خدای پاک بیا وظیفې پیدا کړي ان شاء الله بس تمه خوشته الله دې ژوندی لره موږ ته سمه خدمت بس کورم ودان راځي چې ډوډۍ یا خرڅ شته ما دا خبره کوله ما چې ته چې راوړم تاسو یو راته نه ویلې سړي مونږ خو دا یاران دوستان لري دام لغمان نه راغلي دي بس ودی د کوم چې ورمانس پر راځي تاسو باندې یو سره ډېر پام کوه نه مشکل نشته ډېر پام کوه دا بخاري لغمان راغلی لغمان کې د کوم ځای کې دکان دی زرزمینی کې زرزمینی خو دغلته ده جلال نه لغمان خپله زرزمینی لري کوم ته ده دغه د عمومي مسجد خواته ده عمومي بازار ته داخلي ها بیا دکان کوم ځای کې زه درشم منځ کوڅه کې ده څومره نمبر دکان څلور څلوېښتم څلور اته چې خرڅه دغه موبایل فروشي ده لغمان کې وایي هغه ډېر کېږي ګلپیان انشاءالله بیخي موسم یې ډېر ده خو بزغاله ننګرهار کې کار کېږي لغمان کې جوس کاما کې او بله زه د لغمانیانو یو بل خبر شوی یم چې رښتیا به یې که نه تاسې وایي د الوګانو دیرې هم لرئ هلته یاره نه الوګان خو دې خوا تورخم باندې راځي په ننګرهار په ګېډه تېرېږي شاید ډېری الوګانو دیرې لرئ که نه صرف بو یا نه دیرې یاره دا مې نه دي لیدلي دروغ دي ویلي الو کرل کېږي هماغه دیره ده چې کوم پټي کې پراته وي خلاصه خو ننګرهار کې هم کرل کېږي هر ولایت کې کرل کېږي مقصد غلط ننګرهار خو ډېر یو وړوکی ولایت ده ناکام شو کریډټ بیرته نه واغستل زه صحیح زه یو یې ننګرهار ډېره مننه خیر استاد زه وایم شته دی راکه ده ډېره مننه خوشحاله اوسې ته څنګه یې ځوانه شکر ځه واخله که نه ته څه شی خرڅوې ولا همدغه چارجګر یا ګوشکي موشکي دي نو ګوشکي دي چارجر یا ګوشکي یا بیټرۍ همدا فروشي ده همدا فروشي ده او ما ته چی باید دوست راکړي ډالۍ کې چی راکړي باید چې تا خوښې تا خدمت کې ده تا په خدمت کې دي نو ته ګوته پکې ده زه به یې درکړم ټول خرچې نه غواړم یو ایفون 14 راته راکړه بس خلاص ایفون 14 کو زنه ډېره مننه کور دې ولر ساره دې کوم سودا کړې ده کنه کړې ولا اخی وشتکه پوکا کیږي و سار مې پنځ دا ور لګ زوبل سوې ده زوبل سوې ده نورانه مکه وکړه ورانه کو نه کو کنه چورانه کې اسما لاس ولې نه سول ولا تمرین کې زوبل سوې تمرین کې زوبل سوې زبر ته یو څه خو دې کړې دي د خوراک شي نه لري چې نه ولا د خوراک دې کې نشته نه ولا نشته دومره مسخ دی دکان به تر مشکل نشته دکان نه راوړي هو ولې نه پروا نه راوړي
نه نه مخامخ دکان ته اوس به ته راوړو شی به راته راوړې چې ته خوښې ته راوړو بس که تی چې نه شی راکړې هغه آیفون 14 چې چې دلته دې دکان کې بس تا چې شی خوښ دی تا خدمت کړي آیفون 14 راکړه که دغه ځینې راته غواړې دونه دې نه پاته کوم یو هغه سټرینګ والا هغه منسټر نه یو کارټن چې راوړو بس څنګه ده ولې نه نور دې نه پاته کوم ځکه غریبي ده د هر چا خپل دومره د وسې نه که نه نه خو ځان څنګه نه پاته ولا راوړو مشکل نشته راوړي هو ته راوړم زه نغدې راکړو نغدې به درکړم مشکل نشته ډېره مننه ټول دې وران خوشحاله اوسئ ښه وروستیو کې داسې خبره چې زه درنه ونه پوښتم خپلې راته ووایې او زما د ټولنې په ګټه یې داسې به راته څه ووایې څنګه مړه زه به هره خبره تا ته دویمځلي کوم داسې یو خبره راته وکړه چې زما هېوادوالې واوري او هغوی ترې نه یو څه پند واخلي نصیحت باندې ورته وکړه پیغام پیغام مو ورکړه نصیحت وکړه ورته زموږ یو ملګری و ښه هغه ته چې مې وویل چې لږ نصیحت وکړه هغه به ویل چې ښه کوئ بد مه کوئ دا نصیحت دی ځئ نو همدغه به ستا هم نصیحت وي صحیح ده ډېره مننه ټول دې ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو له ځوانانو سره مو خبرې اترې وکړلې ډېر خوشحاله یم چې په هېواد کې دمګړۍ سوله ده امن دی ژوند روان دی نو راځئ دغه ښایستونه د وروستي ځل لپاره بیا در باندې ګورم دا د مزی رستورانټ دی که ورته راغلی حتما ورته راشئ او ډېر ښایسته ماحول دی ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی او همدارنګه دغه بیا موبایلونو دوکانونه دي همدارنګه د عمده فروشۍ دوکانونه دي همدارنګه سیاحتي شرکتونه دي دغه بیا یوازې نه دی څو منزله دي چېرته روانه سئ ځوانانو چېرته چېرې راباندې اوس کوي که نه چېرته راباندې کوي دفتر دی کوم هلته دی دفتر دی درې منزل کې دی چی دفتر دی سیاحتي شرکت دی د څه په نامه او استاد هغه زما ملګری دی سلام ورته کوه ورته مخلص درته سلامونه کول چای او تیار کې درغلم زه صحیح شو استاد ته دې زما سلامونه ورسېږي ملګرو دغه ځای ګورئ ډېر ښایسته یې جوړ کړی منظم یې جوړ کړی ښایسته بس دغه شی دی نو وګورئ ورته ښایسته دی که بدرنګه دی دغه شی دی ښه درنو ملګرو ویلوګ هم یو څه اوږد شو له تاسې ټولو درنو زښته زیاته مننه چې راسره وئ دغه ویلوګ مو تر پایه وکته تر بیا ښې چارې د الله په امان